ملګرو سلامونه خدای دې وکړي روغ جوړ به یاست، وخت او چارې به مو په خیر وي، زندګي به مو ښه تېرېږي، ژوند به مو په خیر وي. ملګرو راځئ نن په استرالیا کې د ټیکسي د کارولو، البته د بس د کارولو دغه در وښیم طریقه چې څه ډول کولی شئ تاسو بس وکاروئ. ما خپل د کور څخه اوس حرکت کړی دی، پر پښو باندې داسې یو 4 دقیقې لاره ده. نو په ګوګل کې مې کتلی دي، ګوګل میپ کې چې څو بجې باندې راځي، ما ته ویل چې 11 دقیقې وخت پاته دی، ته کولی شې ځان ورسوې. نو زه به اوس تاسو ته وښیم چې څه ډول کولی شو موږ له بس څخه استفاده وکړو په استرالیا کې. دا طبعا لومړی هغه کسانو ته چې نوي راځي مشکل یې ما ته خپله هم کارول یې څه مشکل وه، ځکه د دې یو داسې سیستم دی چې زموږ داسې په افغانستان کې خو هغه ټکسي ده نه، ټکسي ده هغه چې هر ځای یا په پاکستان کې هر ځای چې ودرېدې بس موټر دی درته ولاړ دی، لاس ورکړه هغه ټکسي هغه دې وړي. دلته که څه هم بې شمېره موټر روان دي، مخامخ ګوري هر څوک شارسونه در باندې ناوخته امکان نه لري چې د دې تاویز یا تا ټکسي چې همده دا نشته چې دا روان ته لاس ورکړي چې ماویز هغه به بوک کوې، یعنې هغه د دې پر اصطلاح باندې یعنې مخکې به ورته زنګ وایې، دغه به لوکیشن او ادرس به ورکوې، هغه به تا ته هلته درځي. داسې نشي کېدلی چې هر ځای ته ور وخېږي هغه وخت یې ونیسي. خو په هر صورت باندې د هر هېواد سیستم بیل دی. د دې هېواد سیستم چې دی د استرالیا ده. زه نن غواړم تاسو ته د ټکسي د بس د کارولو طریقه در وښیم، او که راسره پاته سواست تر پایه پورې کوشش کوم ویډیو را لنډه کړم، او دغه راز د ټرین د کارولو طریقه زه تاسو ته درښیم. نو ویډیو را لنډوم د خیره سره. لومړی به بس کار دغه درته وکړم، بیا به وروسته د ټرین د کارولو طریقه درته وښیم چې دغه ډول کارول کیږي. نو هیله ده چې تر پایه به زما سره پاته سئ. اوس ساعت څه لږ پاته ده، هغه مخامخ دویم سړک دی، زه همالته روان یم، ځکه ویډیو اوږدېږي نو زه یې سټاپوم پر همدې ځای باندې. ملګرو بیا هم سلامونه، خدای دې وکړي روغ به یاست. نو دا چې دی د بس سټیشن ځای دی، او زه د کوره سره ورسېدم. د بس سټیشن دا کوم بس دی؟ زموږ د کوره سره چې دی 558 بس دی. نو په دې دلته تا ته واضح لیکلی دي چې مثلا دا مانډې د شنبې په ورځ باندې دی چې سهار راځي پر دغه ټیمو باندې دی ځي راځي، مثلا پارډې بیا پر دغه باندې راځي، ساټرډې بیا دا دی، سانډې بیا دا دی. داسې دا هغه په دغه وختونو کې چې دا کم راځي هغه وختونه درته ښیي ټول. او دلته دا هم دی چې مثلا په کومه ساحه باندې دی ځي، په کوم وخت باندې ځي. خو تر ډېره پورې ته کولی شې دا وختونه که چا سره مثلا که د چا سره مثلا ټلیفون نه وي مثلا هغه کسان بیا مثلا دغه نه هغه راځي دا ګوري دلته نه، یا دا وخت یې نښاني کړي. خو چې ټلیفون در سره وي ګوګل میپ ته ورکړه، هغه ساحې لوکیشن دی، او د دې تر څنګ نوم دی، هلته ورته انتخاب که بس تا ته ښیي چې پر دغه ثانیې باندې پر دغه دقیقو باندې تا ته دا بس دلته را رسېږي. نو دغسې حساب دی. بس نو یو څو دقیقې پاته دي، انشاءالله راځي. دلته ګوره داسې واضح لیکل شوي دي پر 10:41 بالا باندې راځي، پر 8 بجې و 2:55 پر 2:40 دقیقې هم راځي، پر 55 دقیقې هم راځي، او د دې تر څنګ یا خو هغه دغه دی پر 9 بجې و 4:40 راځي، پر 10:45 راځي، پر 9:49 راځي. دغسې بېلابېل وختونه لري. فی ایم کې هم دغسې دي نه. نو دا سیستم یې دغسې دی، او د فی ایم د خوا به بیا هغه خواته هغه بل سټیشن دی نه چې ماپښین د خوا یې. ملګرو نو هغه دی بس را روان دی، او زما په لاس کې تاسې وینئ دغه مایکي ده، مایکي کارت.
دا دلته استفاده کېږي. په دې کې بس را روان دی، هغه دی 558 بس دی، 558 بس دی، مایکي کارت بس رالی. نو زه اوس د دې بس ته ورخېږم او دا باید څنګه کړم؟ دا باید دلته داسې ووهم، دا چې مې ووهلی او بیا نو باید زه دلته وروسته به راکښېنم، باید داسې. اوس نو زه دا یم بس ته ور وختلم د خیره سره، که د الله رضا وه، خو تاسې نه یاست یوازې ورختلی یم مطلب بس ته چې ور وختلم بس خو نو روان دی، دا د مخ په چوکۍ کې کښېنستم مطلب په دې خاطر چې تاسې ته دغه نوره منطقه وښیم. بس نو ډېر ښه بس دی، خو خبره دا وه تېره ورځ دلته را روان وو، نږدې وو د ټکره وغځېدو. دلته خو د ترافیکي اصول ډېر مهم دي. نو یو کس د دې مخامخ سړک څخه داسې راووت، دی همدغه روان و، دی روان و. اوس ګوره دلته په دې بس کې بیا بل وساګلوت دا دی چې ګوره دا بټن ګوره دا که ته وځې مثلا سټاپ ته درېږې، اوس دې کس دا بریک ولید پر دې سټیشن دی، بس دا بټن و د هر یو کس سره نږدې دا سټاپ دی، دلته اوس درېږې هغه بل د بس سټیشن دی او هغه چې دی هغه د کرکټ لوبغالی دی او جاڼۍ خو کښته سوله ته یې ویني. نو خبره داسې ده چې دا بس دی مطلب د دې د کارولو طریقه خو نو همدا ده. اوس دلته د 100 ثانیې درېږي، وروسته بیرته حرکت کوي. دا سټیشنونه دي مثلا دغه ډول سټیشنونه دي، هر یو ځای ته کولی سې ور وخېږې، ماسې لوکیشن ورکړه ستا د کور سره نږدې ده، هر یو کور سره نږدې ده سټیشنونه دي، بس دي دا دغه کېږي. او بله خبره دا د ملګرو د دې بس تر ټولو ښه والی بل دا دی، مثلا دا بس داسې دغه لري نه، هغه جنتین غوندې داسې کښته کېږي. دا ځینې کسان چې کراچۍ ورسره یي، مثلا لکه دا کراچۍ نه، دا کراچۍ د چا سره ورسره یي داسې اتومات جوړ دی، کښته سیدا نسته، شیشې په لاس ورته راپورته کړه، د دغه سره سټاپ ځای سره داسې عادي را روان وي، ماسې ورته دغه یې کړه، ورته راګیل یې کړه، همداسې اتومات ورته راځي، اتومات ورته راځي. نو ستاسو تاسې ګورئ سخته په موضوع کې دی. نو زه اوس روان یم چیرې یو خواته روان یم، بیا وروسته دغه درته معلومات درکوم. دا نو چې دی ملګرو د استرالیا د میلبورن ښار دی، زه اوس روان یم د خپلې منطقې څخه و دغه ته، دا هم د بس سټیشن ځای و. دا ګوره ټول سټیشنونه دي، سټیشنونه دي ټول همداسې. نو دا خو مې درته وویل چې مثلا دا هر یو دغه سره ګوره داسې نږدې دغه دي، هغه سور بټن ویني، هغه چې همدا هر وخت تا کېږي، ماسې دا بټن و د هر یو دغه سره. دا نیجیریا هغه د بس په اړه لارښوونې درته کړي دي چې مثلا کاغذان دي، دا لاسونه نسې باندې ده، ډېر بهترین دغه دی هغه ځای چې دی د بس هغه چا سره چې کراچۍ ورسره یې هغه هلته کښېني ویني، یا کراچۍ سړی ناست دا که غوټه در سره یې بیا دلته یې ږدي نه په دې ځای کې، په هغه ځای کې مثلا یو شی هلته اضافه کچرداني ده په بس کې وي، او کچرداني ده دا بس څونه ښه پاک دي. علت یې دا دی چې مثلا دغې هغه دی هغه کس په سټاپ باندې بیا درېږي، دا کس اوس راخېږي بس ته، مثلا اوس مایکي کارټ هلته وهي ګوره، خو دې ونه وهلی. نو که چیرې دا مایکي کارټ ونه وهې شاید وروسته یې ووایي، نو دا مایکي کارټ هلته دغه ونه کړې، داسې صحیح دی ډېر وخت به څه ونه وایي، خو داسې وخت در باندې راځي چې بیا دې جریمه کوي. ګوره اوس ارنګ وول شو، دغه بل کس چې دی پر دا بل سټاپ باندې تاکېږي، پر بل سټاپ که چیرې دا مایکي کارټ ونه وایې $280 جریمه کېږي نه، یو ګش به غږ ونه کړي، 2.5 به ونه کړي، خو داسې وخت راځي چې مثلا که چیرې ته دایمي دا کار وکړې $210 دې جریمه کوي. نو $210 چې تا جریمه کړي، ستاسو د سربسته کال د بس کرایه اخلي. مثلا که ته څونه چون ته تللی، سربسته کال هغه دی، د سربسته کال د بس کرایه درڅخه اخلي مثلا 280. اوس په دې را دغه کې شته ځای بیا همداسې دغه دی، او دا خو نه ګورئ هغه دغه راکوي ولې ترېشلي لرګي ترېشلي، ښاخونه او لرګي ترېشلي دغه کوي.
نو ملګرو دا و د بس په اړه باندې معلومات خدای دې وکړي چې تاسو پوه سوي یاست مطلب که کله م استرالیا ته راتلاست دغه ویډیوګانې ګوري دا زما ده ځکه دا څه به وایي چې دوی دا ویډیوګانې ولیکي زه په بس کې ځکه راځم چې زه تاسو ته وښیم چې مثلا دا مسلې ډېرې مهمې دي دا شیان د دیو استعمال دلته په اولو شپو کې په اول وختو کې دا شیان ډېر مهم دي سړی ډېر په ستونزو کې د دیو استعمال ډېر مهم دی نو په دې خاطر باندې باید تاسو دا د بس استعمال دغه کړئ زده کړئ نو ملګرو دا د بس استعمال هغه دی اوس ګوره بل یو کس ولاړ دی د بس استعمال دغه ځای باندې اوس دې ته درېږي هغه د سره مایکي کارت ورڅخه دی ګوره هغه مایکي کارت اوس وایي دا دی مایکي کارت یې وولي هغه دغه کې پیسې ورکړلې مطلب دا نشته چې نغدي پیسې ورکړي کارت دی پیسې ورکړلې اوس راځي دغه ته کښېنستې چې تا کېږي ما چې دا بټن و چې زه دلته تا کېږم ملګرو زه نو همدا یم اوس رانږدې شوم خپل ځای ته خپل سټاپ ته اوس مخامخ سټاپ دی زه دلته اوس ګوره دا بټن وم دا چې مې وولې زه چې کوم سټاپ دی نو دوی پر هغه باندې درېږي بیا نو زه زما دپاره دغه درېږي بس درېږي مطلب دا نو دلته د استرالیا کې د ملبورن په برخه کې اشارې سري دي نو په دې خاطر باندې دغه ودرېدي او دا مخامخ چې ګورې دا بیا بانک دی دا بانک دی دا ما ګوره دغه وولې دلته نور هم انتظار دی خو دا بل بس دی دا د 558 سټاپ سټیشن چې دی هغه دا دلته دا نو دا د زم صاحبانو کښته شومه زه هم راکښته شولم اوس مطلب دا بل یو شپېته بس دی دا اوس مخکې راغلی دا نو اوس تېرېږي دا کېږي نو خبره مې دا کوله ملګرو مطلب دا د استرالیا کې مرکزي ښار یې نه دی خو دا دغه د ریزنوایر یو برخه ده هغه ریزنوایر ورته وایي دا همدا سیمه ده دې ته مربوط ساحه ده هغه بسونه دي هغه دغه دي نو دا د ټکسي استعمال د البته د بس استعمالو ملګرو تاسو به چې ولې ته دغه دی ولې په دغه کې نه راتللې دا دلته اشارې لګېدلې دي هغه سري دي هلته هغه سري دي نو اوس بیا زه د سټیشن په اړه باندې په راتلونکي د ټرین په اړه په راتلونکي ویډیو کې په اړه تاسو ته معلومات درکوم انشاءالله